السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرونه هغه د غربت نه شکایت کوي، یاره مونږ غریبانان یو، یا ډیرونه د ولادت نه د بچو نه شکایت کوي چې زما بچی نشته دی، په ډاکټرانو باندې ګرځي. قرآني نسخه چې الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر کړې ده، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. الله رب العالمین سوی تاسې مانه استغفار غواړئ، بخښنه غواړئ، ستاسې باندې به بارانونه وکړم، ویمددکم باموال وبنین، مالونه به درکمه، مالداره به م کمه، وبنین او بچي به درله درکمه. الله پاک چې انسان ته بچي ورکوي په هغه صورت کې چې دا انسان د الله تعالی محبوب شي، الله ته راوګرځي. ټول ورونه خویندې هغې ته زما توصیه دا ده چې استغفار ډېر وایي. نبی صلی الله علیه وسلم به په ورځ کې د 100 کرت نه زیات وایو، او نبی صلی الله علیه وسلم به دا خبره هم کوله چې وانه لیغان علی قلبی، کله کله مې دا زړه خفه شي وایي زه استغفر الله ووایم، هغې سره زما د زړه هغه خفګان لرې شي. مؤمن مسلمان باید کلمات د استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الی، صرف استغفر الله کلمات هم ویل صحیح دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.